سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. موږ جمع وویل، د ساده عددو جمع په تېر درسو کې وویله، د اعشاري عددو جمع په وویله، خو دا چې کوم عدد باید په خپل منځ کې جمع سي چې په لسمو، نهمو، یولسم، حتی په 12 صنفونو کې موږ ځینې شاګردان د دې سره مشکل لري چې څه وخت عددو په منځ کې باید جمع وسي، څه وخت باید تفریق وسي. تاسو باید جمع عملیه د کوم عددو په منځ کې وکړئ. همیشه چې تاسو کله جمع کوئ د هغو عددو په منځ کې باید جمع عملیه خلاصه کړئ، کوم چې د هغوی علامې یو رقم وي. همیشه چې تاسو کله جمع کوئ د هغو عدد په منځ کې باید جمع عملیه خلاصه کړئ، کوم چې د هغوی علامې یو رقم وي. یعنی مطلب داسې، اوس مثلا موږ ولرو -5 -3 -5. دغه عددونه چې علامې یو رقم وي، هغه عدد چې د هغوی علامې سره یو رقم وي، د هغوی په منځ کې د جمع عملیه کیږي. څنګه چې د مساوي علامو څخه یو علامه نیول کیږي او اعداد په خپل منځ کې جمع کیږي، یعنی 8. ځینې شاګردان اشتباه کوي، هغه داسې وایي منفي په منفي کې مثبت. دوی د دې په طریقه نه پوهېږي، هغه داسې دي دا خو په دا تاسو چې په وایاست دا خو د ضرب په معنا دی، ضرب خو دلته نسته، دلته خو ضرب نسته چې موږ وایو چې منفي په منفي کې مثبت وایو. خو د ضرب عملیه کې دلته خو د ضرب عملیه نسته. نو چې کله د ضرب عملیه نه وي د عددو په منځ کې او د هغوی علامې یو رقم وي، له دواړو علامو څخه یو علامه او عددونه یې په خپل منځ کې جمع کوو، 3 او 5 8. نو د -3 -5 نتیجه -8 ده. مثلا -2 -3 -4 د دې عددونو نتیجه ولیکئ. ټول هغه عددونه چې د هغوی علامې سره یو رقم وي، د هغوی په منځ کې د جمع عملیه کیږي. څنګه؟ اول لومړی له ټولو مساوي علامو څخه یو علامه نیول کیږي او عددونه په خپل منځ کې جمع کیږي. 2 او 3 5 5 او 4 9. مثلا -7 -5 -8. ټول هغه عددونه چې د هغوی علامې سره یو شان وي، د هغوی له علامو څخه یو علامه نیول کیږي او اعداد په خپل منځ کې جمع کیږي. یعنی 7 او 5 د 11 11 او 9 د هم 11 او 8 د هم 11 او 8 د هم 19. نو د دې اعداد د جمع حاصل مثبت 19 دی. که څه مثبت اعداد وي، که څه منفي اعداد وي، خو چې د هغوی علامې سره یو شان وي. ټول هغه عددونه چې د هغوی علامې یو شان وي، د هغوی په منځ کې د جمع عملیه کیږي داسې چې لومړی له ټولو مساوي علامو څخه یو علامه نیول کیږي او اعداد په منځ کې جمع کیږي. 5 او 1 6 6 او 3 9 9 او 1 10. -10 دغه اعدادو د جمع حاصل دی. نو بل وخت باید داسې ونه ویل سي چې منفي په منفي کې، ځکه چې په د ضرب په معنا دی، دلته د ضرب عملیه نسته. نو دلته وایو چې د علامو څخه یو علامه لیکو او اعداد په خپل منځ کې جمع کوو. علامې چې یو رقم له ټولو مساوي علامو څخه یو علامه لیکو او اعدادونه په خپل منځ کې جمع کوو. هغه که څه منفیانې که څه مثبتانې، خو چې علامې یو رقم وي، د علامو څخه یو علامه لیکو او عددونه په خپل منځ کې جمع کوو. نو که چیرې چا په آینده کې راته ویل چې کوم اعدادو په منځ کې د جمع عملیه کیږي، د هغو اعدادو په منځ کې د جمع عملیه کیږي کوم چې د هغوی علامې یو شان وي. نو دا د اعدادو د جمع عملیه. خدای دې وکړي چې له تدریس معظمې استفاده کړې وي. مننه.